السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یا لکه شاګوله ته دا چیرته یې پوره اونۍ وشوه چې د سهار په لمانځه کې دې نه ګورم. تر خلیله غواړم درته اعتراف وکړم که دې خوښه وي نو سینه پراخه کړه او وهل به نه کوي. بیا دې نور څه کړي دي ای لوفره بدبخته. بس نور خلاص ما پرېکړه وکړه چې ملحد کېږم. ته په الحاد کې داخلېږي دا ټرند دی چې په ړندو ورپسې منډې وهې که پرې قانع چې دغه ډول خلک نشته دی. نه اجازت نه در کوم چې ته پر الحاد زما په قوي ایمان کې شک وکړي. ته خو ما پیژنې. I take my time. وړاندې له دې چې کومه پرېکړه وکړم ټیک مای ټایم دا خبرې خو زه هم نارامه کړی یم. هغه څه لاملونه چې ته الحاد ته راوبللي. ما دغه ځان ته نیکان ویونکي خلک ولیدل چې د دوی چلند راته څه خوند رانه کړ نو پرېکړه مې وکړه چې له دین څخه ووځم فور ایور. دا د انګریزي دویم ټکی شو اوس به دې خفه کوم. اوهو ترې خلیله مونږ له پیله ویلو چې وهل به پکې نه وي تا ولیدل ته یو مثالي کله چې دې راسره هم په څه خبره اختلاف راغلی نو پر ځمکه دې کش کړی. ته په دغه دوه ټکو انګریزي نشي خلاصېدی یا به مې په خبره سم پوهوي او یا دې د کوڅې په دروازه راځړوم. ګوره تر خلیله دا منم چې زه یو لوفر هلک یم او ټول وخت مې په چټیاتو کې وي البته بالاخره ایم هیومن مقصد زه هم یو انسان یم احساسات او فکر لرم تر خلیل جانه. ای نرم زړیه زویه کله چې په ځمکه دغه ټول ظلمونه وګورم چې زندانونه سوځول او وژل دي د ټول وژنې عملیات او داسې جنګونه دي چې بې ګناه خلک پکې وژل کیږي نو ډیر ځل خپل ځان او پوښتنه وکم آیا زمونږ رب عادل نه دی؟ آیا زمونږ رب غچ اخیستونکی نه دی؟ آیا زمونږ رب مهربان نه دی؟ نو چې عدالت او رحمت نشته او نه له ظالمانو غچ اخیستل شته نو معلومه شوه چې زمونږ رب نشته. ځکه دا څه معنا لري چې خدای دغه هر څه ویني او چوپ پاتې دی پر داسې رب په ایمان سره خو بیا موږ په خپل ځانونو بلنډې وهو. ګوره ګرانه شاګوله زویه موږ دا مهال په دنیا کې یو که په جنت کې؟ طبعا موږ په دنیا کې یو له دې بل مصیبت شته. ښکلی موږ رب سبحانه وتعالی پیدا کړو او په دنیا کې یې پرېښودو تر څو مو په ازموینه کې واچوي او هغه څوک په ډاګه کړي چې د هغه د رحمت لایق دي چې جنت ته داخل شي او هغه څوک هم چې د سزا لایق دي چې اور ته داخل شي. که زموږ رب تعالی په دنیا کې هر خطاکار ته سزا په بیړه ورکولې نو ټول مخلوق به هلاک شوی وي. زموږ رب تعالی فرمایي که چیرته الله تعالی خلق د هغوی په ظلمونو رانیولې نو د ځمکې په سر به یې هیڅ زنده سر نه وي پریښی. البته الله تعالی دوی یوې معلومې نیټې ته وروسته کوي کله چې د دوی مقرره نیټه راشي نو یو ساعت به نه وروسته کولی شي او نه مخکې کولی او دا چې دنیا د ازموینې کور دی که زموږ رب د ظلم پر مهال ظالم ته سزا ورکولې نو صبر کوونکي او د ظلم حالت ته بدلون ورکوونکي به نه په ډاګه کېدلې. الله تعالی فرمایي آیا تاسې ګمان کوئ چې تاسې به جنت ته داخل شئ او لا تر اوسه الله تعالی په تاسې کې هغه خلک نه دي په ډاګه کړي چې جهاد کوي او نه هغه خلک په ډاګه کړي چې صبر کوي. منم خو موږ د دین په مرسته کې کمزوري یو نو پوه نه شوم چې ظالمان برلاسي شول که څنګه. زموږ د رب سبحانه وتعالی تګلاره دا ده چې ظالم ته مهلت ورکوي تر دې چې کله یې راونیسي نو بیا ترې نشي تښتېدی. الله تعالی فرمایي او همدغه ډول ستا د رب تعالی رانیول دي کله چې کوم کلي راونیسي او هغه ظالمان وي یقینا د هغه تعالی رانیول دردناک او سخت دي. خبره دې سمه ده تر خلیله زما سره بل ځواب نشته ځکه زما سره هم دومره معلومات دي خو له دې سره هم زه نه قانع کېږم. خبردار داسې ونه وایه چې په ګناه فخر راخیستی. ګوره ګران تر خلیله که ستا خبره ومنم نو ضمیر به مې ځورېږي او زه له درد توان نه لرم. I am only human. ای تر خلیل جانه هیومن او ضمیر به دې هم دردیږي. تنګوي مې تشویقوي مې او نه پوهېږم څنګه هغه بې پولې کړنې وکړم چې زړه غواړي موږ بې مهاره ازادي غواړو. موږ غواړو چې لږ زړه ته هوا او خوشحالي ورکړو تر خلیل جانه. پوه شوم ته غواړې خوشحاله شي یوازې دومره ته ودرېږه. چېرته لاړې تر خلیله زه له دغې کړنو ډارېږم. ګوډ بای تر خلیله ګوډ بای. ته غواړې چې ملحد چې تر څو زړه خوشحاله کړې مجرمه پرېږده چې تازه نن د ماخوستن په لمانځه کې قدر ونه ګورم نور ګورو به. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حق پرختنی بنا